د افغانستان عمومي راډیو له لوري په خوست ولایت کې د زمري 24مې د فتح ورځ په مناسبت جوړ شوي بروشورونه د خوست میشتو خلکو ترمنځ وویشل شول. په دغه بروشورونو کې د اسد 24مې د فتح ورځ په اړه معلومات، د ناټو د ماتې، د افغانستان اسلامي امارت د اقتصادي او سیاسي پرمختګونو، سولې او ثبات او نور اړوند موضوعاتو په اړه مهم او ګټور معلومات ځای پر ځای شوي دي. خوست میشتي دغه معلومات ګټور بولي او له خلکو غواړي چې بروشورونه په غور او دقت سره مطالعه کړي، څو له شته معلوماتو څخه ګټه واخلي. دغه ورقه مې ترلاسه کړه د ملي راډیو تلویزیون له لوري. دغه ورقه چاپ شوې ده د فتحې د ورځې په مناسبت باندې. نو ډېر ښکلي معلومات کې کور دی ودانې چې دا رقم ته ورقې دوی چاپ کوي تر څو خپل ولس ته دوی هغه د فتحې د ورځې په اړه باندې دوی ته معلومات ورکړي. کور دی ودانې ډېره زیاته مننه. نو الحمدلله دغه افټکرې چې د ملي تلویزیون لخوا چاپ شوي دي، نو په دا کې په صحیح معنا ډېر ښکلي لیکنې شوي دي او د ولس نه غوښتنه ده چې دا په صحیح معنا ولولي. دغه ورقه چې دا د ملي ټلویزیون لخوا چاپ شوې ده د خلکو خدمت لپاره، په ده کې د زمري 24مه یا د اسد 24مه ورځ د ازادۍ ورځې معلومات دي. نو ډېره مننه ورنه کوو د ملي ټلویزیون نه چې داسې ورقه چاپ کړې ده، خلک د خدمت کړی دی. کور یې ودان آباد یې غواړو. د یادونې وړ ده چې د افغانستان اسلامي امارت له نن څخه 15 کاله وړاندې د امریکایي ځواکونو او ناټو له وتلو وروسته په افغانستان کې خپلواک بیرته ترلاسه کړ. افغانان هر کال د زمري 24مه د فتح ورځ په توګه لمانځي.